اسلامي نظام دا مسؤلیت لري چې د خلکو د دین اصلاح به هم کوي، د خلکو د عباداتو د اخلاقو د دې اصلاح به هم کوي، د کورنۍ ژوند، د شخصي ژوند، اجتماعي ژوند د دې اصلاح به هم کوي او د دنیا اصلاح به هم کوي. داسې به نه چې دنیا امورات به پاتې وي. عزتمندو څه انبیا چې موږ تاسې دې تاریخ وګورو، نوح علیه السلام که 9.5 کاله دعوت و تبلیغ کړی و، د خلکو عقاید یې جوړ کړي وو، خو کله چې طوفان راځي بیا الله تعالی ورته وایي کشتۍ جوړه کړه، واصنع الفلک باعیننا ووحینا. کشتۍ جوړه کړه، هغه داسې کشتۍ نه وه چې یو څو تختکې سره میخ کړې او خلکو ته یې ویل چې ځانونه پرې سریښ کوي. په تختکو مختکو خو دا کابل سیند کې سیلاب راسي هم سړی ځان نسي بچ کولی. هغه داسې کشتۍ وله چې په هغو کې 314 انسانان وو، د مرغانو د حیواناتو بیل ځای وو، د دې د خوراک د چښاک بیل انتظام پکې سوی ولو. او دا تقریبا دغه طوفان لس میاشتې دا د اوبو په سر باندې ګرځېده. یو امریکایي عالم ده، هغه اوس په دې باندې تحقیق کړی ده. هغه وایي که داسې کشتۍ مو اوس موږ جوړوو چې په دې کې 314 انسانان او حد اقل دومره حیوانات، دومره وزې، دومره مثال اسونه، دومره چرګان او 10 میاشتې د خوراک د چښاک د اوبو انتظام سوی، دا د اوبو په سر باندې ګرځي. وایي په دې باندې کم نه کم 5 میلیونه ډالر خرچه راځي. نوح علیه السلام دا کار ولې وکړو؟ دا د دې په خاطر چې د خلکو هغه دنیا محفوظ کړي، هغه خلک غرق نسي. داسې نه ورته ویل چې بس نور ذکر فکر کوي او په طوفان په د اوبو په سر ګرځي، نه ګرځېدل کېده، ټول به غرق سوي وو. دې ته کشتۍ جوړه کړه. عزتمندو نن سبا چې دا خلک د موږ تاسې له اسلامي ملکونو نه تښتي، خارجي ملکونو ته ځي، دا د هغو اسلامي سیاستمدارانو قصور ده چې هغو له خپل ملک نه د نوح علیه السلام بیړۍ نه ده جوړه کړې. که موږ له خپلو ملکونو د موږ سیاسي لیډرانو که له د خپلو ملکونو نه د نوح علیه السلام بیړۍ جوړه کړې وای، دلته به د دې دین هم محفوظ او دنیا به محفوظ.